السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ وئ. ملګرو، د افغانستان دغه ستره بریا ټول ملت ته، ټول افغانستان کرکټ فینس ته، ټول افغانستان کرکټ مینوال ته چې په هر ځای کې هم دي، ډېر ډېر مبارک شه. یقینا چې افغانستان نن هغه پرفارم شو کو هغه څه وکړل چې هغه د افغانستان د کرکټ مینوالو ارمان و، د افغانستان د کرکټ فینس ارمان و. نن که موږ تاسو وګورو، رحمان الله ګربز بهترین پرفارم وکړو، حضرت الله زازي ورسره بهترین پرفارم وکړو. سټارټ چې هغې سره رقم واغوستو تقریبا اته اتیا نوي سکور هغې چې کوم سټارټ واغوستو، بیا هغې نه وروسته چې مطلب افغانستان کم ټوټل ورکو 200 نه برابر هدف یې سریلانکا ته ورکو. سریلانکا ونه شو کولی چې دغه هدف پوره کړي. په 3 سکور باندې افغانستان ټیم دغه میچ وګټو. اخري اوور چې وفادار ومن کوو یقینا چې هغه هم ښه بهترین اوور وکړو. که موږ تاسو وګورو سیټ بیټسمین ولاړو او 18 سکور په دغه اخري شپږ بالو باندې هېڅ هم نه دي. نو ټولو هلکانو ښه بالینګ هم وکړو، ښه فیلډینګ هم وکړو. ټول افغانستان کرکټ فینس ته زموږ طرف نه ډېر ډېر مبارک شه په دغه ستره بریا باندې، په دغه غټ شکست باندې چېرې سریلانکا ته یې غټه ماتې ورکړله. مین وجه پکې دا ده دوستانو چې افغانستان د کلین سویپ نه بچ شو. دغه د T20 سیریز چې دی هغه افغانستان په 2-1 سره ختم شو. نو ټول افغانستان کرکټ فینس ته ډېر ډېر مبارک وي په دغه ستره بریا باندې چې افغانستان نن یو ځل بهترین پرفارم شو. تاسو ته مې وویل چې هلکان شته، افغانستان سره لوبغاړي شته دی، ښه لوبغاړي شته دی. مطلب رحمان الله ګربز ته وګوره، اویا سکور یې وکړل. که دغه شان موږ تاسو وګورو سټارټ افغانستان ټیم څومره ښه واغوستو. نو همدغه شی د افغانستان ټیم، افغانستان کرکټ فینس د افغانستان د ټیم نه غواړي. خو نن چې څومره ښایسته بیټینګ حضرت الله زازي او رحمان الله ګربز کو کوم سټارټ چې واغستو، یقینا چې بهترین سټارټ وو، یو خوندور سټارټ وو. او همدغه شان چې کله هم سټارټ ښه واغستل شي نو وروسته بیټسمینان هم چې کوم دی هغه هم بیا ښه بیټینګ ترسره کوي. نو ویلډن افغانستان ټول کرکټ مینوال ته د افغانستان دغه ستره بریا ډېر ډېر مبارک یو. ښه دی چې اخري میچ یې وګټو، ګینې که دغه میچ هم افغانستان ټیم بایللی وی نو د افغانستان کرکټ فینس چې څومره هم دی هغه به ډېر زیات خفه وي او ډېر زیات مایوسه شوی وی د افغانستان د دغه ټیم نه. خو بالاخره افغانستان ټیم میچ وګټو او بیا هم ټول افغانستان ملت ته، ټولو ملګرو ته، دوستانو ته ډېر مبارک شه په دغه ستره بریا باندې، په دغه غټه کامیابۍ، په دغه غټه فتح باندې چې افغانستان ټیم نن بهترین پرفارم په بالینګ هم شو کو، هم په بیټینګ کې شو کو. تاسو ته خو ما ویل چې 200 نه برابر سکور ونه کړي افغانستان ټیم، نو سریلانکا ټیم دغه سکور راړی. خو بهرحال افغانستان ټیم میچ وګټو او نو د روان سیریز په اړه به انشاءالله بیا تاسو سره ویډیوګانې جوړو چې افغانستان د ایرلینډ سره سیریز دی. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او په دې وجه شیر کړئ چې افغانستان ټیم کلین سویپ نه بچ شو. افغانستان ټیم دغه سیریز کې میچ هم وګټو او ډېره بهترینه بریا یې ترلاسه کړله. د ویډیو کتلو ډېره مننه. زموږ پیج هم سره فالو کوئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. خو ولرئ د الله په امان.